امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انعم الله على عبد النعمه فحمد الله عليها کله چې الله سبحانه وتعالى په یو بنده باندې یو انعام کوي یو نعمت ولور کوي د شکر وباسي د الله نو د شکر وسته دغه نعمت نه غوري د شکر وسته د دین غوري ته د نعمت ملو شوی دی نو شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالى تاسو له د نعمتونو درکړي شپږم د دې سره نږدې تعلق ساتي من کې با غالبا مرګرو او کسانو خپل کور ته ټلیفون کړي د دې تاسو لپاره چې کپڑے د کم ماشوم نشتی ګرمي د کم شتي بلوز د چا لګي د باباجي کې بلوز لګي چې غل ولېګو او کدا ابي او د مور س کپڑے لګي ګرمي چې غل د بخملو کپڑے ولېګو ماشومانو سره کې بلوزونه نه جاغول ولېګو بوټان ولولو ګرمي جوراب ولولېګو کنه وسلین ولولېګو تیل ولولېګو چې د جسمي چاو دیږي دا پی لګي چې من کو کنه کو ګرمي پاجامي ولېګو دي بوډاګانو لا چې هغه د ګرمي پاجامي غوندي چې ګرمي چې ته سوچتي غریبانو مبارک کړي سره کلی کی چې هغه کونډه ده ته معلومه هغه سره غریب سره ماشومان دي هغه ته خو چې ټلیفون نه لګړي سره کلی کی هغه پلانې چې مړ هغه بچی چې پاتې شي یاد به دته هغه ماشومان غریبان دغه شان ګرځي ته پوس خو لغو چې نه کړي سبا کلی کې هغه پلانې چې ته به یادي قرضې ډېری زیاتې دغه د لاسغه کور خرچنی چې چلولې او حالت ډېر سختي چې هغه خو ټلیفون نه کړي ته هغه پلانې یادي ډېر سخت بیمار دی بکټ کې پروت دی دغه یو کس رزق به ګټو خپل بچوله د بچو حالت ډېر خراب دی هغه خو ټلیفون نه کړي مؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان رسول الله دیوال پشانی او رسول الله غوتی دي سکړي کوم ځکه دغه دیوال کوم ځکه دغه دیوال داري چې ستاسو گاونډي سره سدي څه کپړې نشي غریب ځان ګرم کی تر سعودي عرب نه او د دوبۍ نه او د اماراتو نه په دب کې ګرمي کپړې لګي واسکټ په سورې کوټ په سورې بلوز په سورې او موته نه بلوز کم راوته ګرمه کپړه ځان لونلی ګرمه ونته کپړه واسکټ جوړ لکو د الله بنده لکه د خپل ځان غلې شي چې د غریبانو سوچ وکړه کنه او د مال چې کم تاسو سره دی د مالوم د الله دی الله په قران کې سوی واتو من مال الله الذي اتاكم او ورکه دوی ته دا مال نه چې د الله مال له مال نه چي د الله په مال کې قصې شروع کړې وي نه ورکو د مال خدای الله مال ستا مال کم ذکر د مخکې تاسو سره اوسو دا و چې تاسو سره کوم مال سره مخکې د بل سره داغه مخکې د بل سره داغه مخکې د بل سره او دا سلسله دي روانه الله ته رسی بیا به دا سلسله ختم شي او چاته وباتې شي الله ته بیا به ته به دې کې نظام بخیل کړي زه دا وایم کستا سو زړه ژوند دی او زما په دې خبره باندې تاسو پوه شئ او زما دا خبره سره ژوند ته کوزي شي زما دا امید ده ان شاء الله زه تاسو ته دا وایم د الله د رضا لپاره د زړه د نصیحت کو د زړه نه کډیر سني شي کوله د یو کور د لپاره په خپل کلی کې ته معلومي دغه یو کور د لپاره دو درې بلوزونه واخله ویلېګه کوي به دې څه کنه وکوي ها ما دا आवाज می صحیح ونه کوي کنه وکوي دغه شه یو کور هر کس دې یو کور ذمہواری والی موږ سره الحمدلله په سونو کسان ناشتي والله لازم په سونو کورونو کې به د ماشومان ته دعاګانې کوي په سونو کورونو کې به د بوډېګانې ته دعاګانې کوي الله بدل د ژوند دي شي ګل گلزار کی زړه به خوشاله شي دلته عالم دا خبره کوله عربی د سعودي وېزه ګاډي کې نه شوم نه په اشاره کې ودرې اشاره سره شو نه دا یو کس لګي او بنگالي هغه صفائی کوله د روډه نو دا غریبانان چې کوم دي چې خاص کر د صفائی چې کوي دوی چې دي سوکوین نه اسی و د سلام د ځان نه واچي د دې لپاره چې لکه ما سره کې سم مساعده کی الله اکبر ګوره تانه غوښته نشي ته اشاره تنوي او خیر سره به پوي قام قلسو یو خو دې سلامونه تنګړو او خیر سره به شي پوجي چې غریب ته ضرورت دي ناغه شیخ چې ما جیب ته لاس کړو و مینه کتو نو ما دې جیب ته لاس کو نوٹ مور کو زما په ذهن کې دا چې 500 نوٹ چې د پروت دی کله کله انسان په ذهن کې چې ما سره دې نوٹ پروت وي ما غ نوٹ دې ورکو هغه له سلام کو چې ما نوٹ دې ونه هغه د 500
نو ما په دې سره کې چې دا غټ به غرتو به چې نور ته واپس راځي الله لپاره دی شعر واسوس واپس یې ما غل ورکو سو خوشاله شو به دې چې دی ګاډي کې روانو د اشاره کولو شنو شیطان دی کنه الشیطان یعدکم الفقر الله شیطان تاسو د غریبۍ نه ډیر یری نو شیطان دته په ځل کې دا خبره یو 500 نوټ په یو ځای وې دا خبره زما ځل کې راتله چې ما د سیټ په دې شیشه کې شاته وکړو چې سړی سکه وی چې ما غته دې شو کو ته سم ګرمي و وی ما چې هغه ته وکړو د لاسونه د اسمان ته وجد کړی لګي دعا کوله لاسونه اسمان ته وجد کړو وی ما ارمانو کو کبل یو د 500 نوټو چې مول ور کړو چې دعا یې لګه خو د کړی دې سړي دعا قبلي ځکه چې غریب په دې ګرمۍ کې لګي د صفایانه کې تنگ شه د ستړی شه دې جلاسو چت او یې الله ته وبخ ولدي وبخ زما ان شاء الله ساسونه د امید ده چې زما به دې خبر باندې عمل کوي او هغه خويندرونو تم زموږ د نصیحت ته کم چې زما د بیان اوري چې د نن یو سوریاله یو سو روپی یو سو ډالر د جدا کا چې په دې باندې وزه سلور 15 بلوز عالمه په دې باندې وزه دو صادري والم یا الف ما کورته ولېګه خپل وړو ته وای په دې باندې دې بلوز ولا کور وته وخه هغه پلانې غریب سړی هغه لويسي هغه لورکي او بس نور څوک ته خبره وي ګوره څوک ته خبر نه کوي چې دولت تاسو وړي پټ بولويش دا معامله به ستاد اول به الله خبري بیا به تاسو ته بچي او د کور ولا خبري الله سبحانه وتعالى موږ له دې توفیق راکړي